سلام، زه امیلیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم نوې ویډیو پورته کوم تر ټولو مخکې تر تاسې در ورسیږي. اکثره ملګري داسې وي چې هغوی پاڼه جوړول خوښوي او غواړي چې هغه پاڼه کې ورسره ملګري ډیر وي، لایکس ډیر ولري، او کله چې دغه پاڼه جوړوي نو خپلو هغه فرند لیست ته یا هغه ملګرو ته دغه لینکونه لیږي یا هغوی انوایټ کوي تر څو راشي او د دوی پاڼه لایک کړي. خو دغه اکثره ملګري داسې وي چې پاڼه یې نه لایک کوي او یا هغه انویټیشن ورته په وخت نه رسیږي او یا دغه لینک ته داخلېدلو زړه نه ښه کوي. نو داسې یوه طریقه هم شته چې موږ کولی شو هوبهو دغه د خپل اکاونټ کوم پروفایل چې وي په همدغه باندې یوه پاڼه جوړه کړو. کوم ملګري چې موږ سره په دغه اکاونټ کې وي، کوم عکسونه چې موږ دغه کې پوسټ کړی وي، کوم ویډیوګانې چې موږ دغه کې پوسټ کړی وي، یا کوم ملګري چې موږ دغه اکاونټ کې فالو کړی وي، کولی شو هغه ټول یوې پاڼې ته واړوو او کله چې دغه پاڼه موږ جوړه کړو یا یې کریټ کړو نو زموږ هغه ټول ملګري به دغه پاڼه کې موجود وي. یعنې که چېرته زه فیسبوک کې 50,000 ملګري ولرم او دغه پاڼه جوړه کړم نو ما سره به په همدغه پاڼه کې 50,000 لایکس وي. او یا که زه 50,000 ملګري ولرم او 2,000 فالوورز ولرم او راشم یوه پاڼه جوړه کړم نو ما سره به 50,000 ملګري یو شي او 2,000 فالوورز به بل شي، نو 2,000 لایکس به ما سره په دغه پاڼه کې برابر شي او دا به ما سره موجود وي. نو دغه پاڼې جوړولو طریقه ډېره اسانه ده. لینک ما ډسکرپشن کې پریښی، تاسې کولی شئ ډایرکټ د لینک نه هم داخل شئ او هغه نه علاوه بله لاره هم لري، زو کمپیوټر ته او هلته یې عملي کوو. ښه، را به شئ خپل هغه اکاونټ ته، هغه آی ډي ته به ساین ان شئ، کوم یو نه چې غواړئ پاڼه جوړه کړئ هغه کې به ساین ان شئ. را به شئ ګوګل به خلاص کړئ، ګوګل کې به ورته ولیکئ how do I convert profile picture to page. لینک ما ډسکرپشن کې پریښی، تاسې کولی شئ هغه ځینې لنډ ور داخل شئ او که هغه ځینې نه داخلیږئ نو ګوګل کې ورته ولیکئ how do I convert my to a Facebook page. انټر بټن به کېکاږئ. لاندې به راشئ، دلته تاسو سره یو لینک راځي، په هماغه څه چې موږ سرچ کړي وو په دې به تاسې کلیک وکړئ. تاسې سره به داسې یوه پاڼه خلاصه شي، په دې پاڼه کې ټول هغه معلومات لیکل شوي چې تاسې غواړئ پاڼه جوړه کړئ، نو څه هغه ته اړول غواړئ او څه کول غواړئ. نو را به شي دلته لاندې او دلته دغه لینک دی، موږ سره په دې لینک به تاسې کلیک کړئ. د همدغه لینک کاپي ما ډسکرپشن کې پریښی، هغه ځینې هم کولی شئ ورته ورشئ او که نه بس دلته چې راغلی په دې لینک به کلیک کړئ، مخکې به لاړ شئ. هغه نه وروسته به داسې یوه صفحه تاسو سره خلاصه شي او دې صفحه کې دلته موږ سره اپشن دی ګیټ سټارټډ، په دې ګیټ سټارټډ باندې به تاسې کلیک وکړئ. دې نه وروسته به تاسو سره دا صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې به لومړی د خپل پیج لپاره هغه ټایټل به تاسو خوښوئ. ټایټل نه مطلب د څو درې کیورډه به تاسو داسې انتخابوئ چې ستاسې د پیج یا ستاسې د پاڼې نمایندګي وکړي، یعنې دغه پاڼه د څه لپاره تاسو جوړوئ نو تاسې کولی شئ دلته کوم کیورډز چې ورکړل شوي دي هغه تاسې دلته انتخاب کړئ یا کولی شئ خپل هم دلته سرچ ولیکئ او انتخاب یې کړئ. خو زه همدې ځینې انتخابوم، یو پبلیک فیګر، بل ویډیو کریټر او بل ارټسټ. دا مو چې انتخاب کړو لاندې به راشئ نیکسټ اپشن دی، موږ سره په دې به کلیک وکړئ. دلته به ټول هغه ستاسې ملګري چې تاسو سره په دې فیسبوک کې ملګري دي، په دې اکاونټ کې ملګري د هغه لیست به راشي او دغه ځینې تاسې کولی شئ دغه ملګري خپل پاڼې ته واړوئ. همدغونه چې تاسو سره دلته ملګري دي همدغومره به ستاسې لایکس وي، یعنې دغه ټول ملګري دي ځینې ستاسې پاڼې ته ځي. نو دلته تیار انتخاب وي یا سلیکټ وي، که چېرته سلیکټ نه دلته موږ سره علامه شته، اپشن شته د سلیکټ او ان سلیکټ. اوس سلیکټ دي، که چې لږ کلیک پې وکړئ نو ټول ان سلیکټ کېږي، سلیکټ آل باندې کلیک کړئ بېرته ټول سلیکټ کېږي. ټول 288 فرنډز دي ما سره په دې آیډیا کې او فالوورز هم تاسو کولی شئ خپلې پاڼې ته واړوئ. نو که چېرته فرنډز نه علاوه فالوورز لرئ نو کولی شئ هغه هم خپلې پاڼې ته واړوئ او همالته لایکس کې به تاسو سره اضافه شي. 3 تنه فالوورز دي را سره، دا هم تیار انتخاب دي. نو راځو نیکسټ باندې به کلیک وکړئ.
هغه نه وروسته ستاسې پاڼه کې چې څه ویډیوز وي فوټوز وي البمونه وي د هغه انتخاب ده. دې کې ما کومه ویډیو نه ده پورته کړې نو ویډیو نشته. فوټوز ته راځو. دلته دوه فوټوز یا دوه عکسونه دي موږ سره کولی شئ که غواړئ ټول انتخاب کړئ که تاسو سره ډېر وي او غواړئ ټول پیج ته واړوئ یا پڼ ته واړوئ نو دلته به سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ او که غواړئ مینولي یا په خپل زړه انتخاب وکړئ نو دلته بره د ټیک مارک علامه ده په دې به کلیک کړئ خپله انتخابیږي او سلیکټ آل سره ټول انتخابیږي. که غواړئ تاسې البمونه جوړ کړئ نو کولی شئ البمونه دې ځینې انتخاب کړئ او واړوئ. فیسبوک یو څه البمونه خپله جوړوي لکه موبایل اپلوډز کور فوټوز پروفایل پکچر دا خپله جوړوي نو دې ځینې کولی شئ هغه البمونه هم پیج ته واړوئ. سلیکټ آل به کلیک کړئ ټول به انتخاب شي او بیا به راشئ نیکسټ باندې به کلیک کړئ. آخري او لاست هغه موږ سره ریویو ده نو دا ټول هغه معلومات دي چې دا به زموږ پاڼې ته ځي. پاڼې کټګوري چې دغه پبلک فیګر او ویډیو کریټر دا موږ انتخاب کړی و. ملګري به 288 ملګري وي همدغسې فالوورز دي موږ سره او نور ټول به دغه پاڼې ته اوړي. البمونه دي موږ سره او فوټوز دي دا به پاڼې ته اوړي. کریټ پیج باندې به کلیک وکړئ. لږ وخت به نیسي صبر به ورته وکړئ تر څو دغه عکسونه دغه ملګري ټول پاڼې ته انتقال شي. ستاسې پاڼه به په همدغه نوم چې ستاسې پروفایل دی په هماغه نوم باندې په هماغه پکچر باندې ټول په هماغه معلومات چې تاسې اکاونټ کې وي په هغه به تاسې ته پاڼه جوړه شي او ټول هغه ملګري مو چې دلته تاسو سره فرینډز دي هغه به هلته لایکس ته واوړي او تاسې پیج به لایکس وي او اخره کې به تاسو سره دغسې یوه پاڼه خلاصه شي. هماغه ستاسې د پروفایل څه معلومات چې هغه به پاڼې ته راغلی وي لکه هماغه پروفایل کې زما همدغه کور پیج دی همدغه زما پروفایل پکچر و نوم هماغه نوم دی او لیکس ټول هماغه لیکس راځي هماغه پوسټونه راځي. لږ وخت نیسي تاسې به خامخا ورله صبر کوئ. ما ویډیو لږ څه تیزه کړه تر څو وخت ډېر نشي نو تاسې به ورته صبر کوئ. ستاسې پیج چې کله جوړ شي ستاسې ټول معلومات واوړي یا کاپي شي پیج ته یا پاڼې ته هغه نه وروسته به بیا تاسې پبلش باندې کلیک کوئ تر څو هر چاته ورسیږي او هر څوک یې وګوري چې په دې نوم باندې یوه پاڼه هم جوړه شوه او تاسې کولی شئ ترې ګټه پورته کړئ. نو کله چې تاسې دغه سټپس دغه هر څه وکړه اخره کې چې تاسې به دلته پبلش اپشن راځي او په دې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې تاسې کلیک وکړئ نو ستاسې دغه پاڼه به رسمي شي او دا به خپور شي او ټولو ملګرو ته به نوټیفیکیشن ولېږل شي چې په دغه نوم باندې دغسې پاڼه جوړه شوه او تاسې پکې اډ شوي یې او کولی شئ اوس د هغه د پوسټونو څخه ګټه واخلئ. او بالاخره زموږ پاڼه تیاره شوه او موږ اوس کولی شو ترې استفاده وکړو. هغه ملګري چې موږ سره په آی ډي کې وو هغه ټول دلته راغلي. کمیونټي ته به تاسې راشئ. کمیونټي باندې چې تاسې کلیک کړئ تاسې ته به د لایکونو تعداد وښیي او تاسې ته به د فالوورز تعداد وښیي. نو دا وګورئ موږ سره ټوټل 288 لایکس دي. دا موږ سره هلته ملګري هم وو او 291 فالوورز دي. ټوټل موږ سره 291 کسان دي دې پیج کې یا دې پاڼه کې. نو په دغه طریقه موږ کولی شو چې خپل فیسبوک اکاونټ پیج ته کنورټ کړو. هغه ملګري چې موږ سره فیسبوک اکاونټ کې دي هغه عکسونه ویډیوګان چې موږ فیسبوک اکاونټ کې اپلوډ کړي هغه پیج ته واړوو. نو خدای دې وکړي ویډیو تاسو ته لږ څه ګټوره تمام شوي وي. د داسې نور ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېکاږئ. ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.